د نن یکشنبه ورځې لنډ دقیق او مهم خبرونه. د افغان سرې میاشتې له لورې د غزني ولایت د مرکز اړوند د بیلابیلو سیمو 1500 سیلاب ځپلو کورنۍ ته د خوراکي توکو 2 قلمه مرسته وویشل شوه. خوست ولایت د نفت او ګاز ادارې لپاره د څه باندې 3 میلیون افغانیو په لګښت د یوې ودانۍ جوړولو چارې پیل شوې. د دې ودانۍ چارې به تر راتلونکي 3 میاشتو پورې بشپړې شي. کابل ښاروالۍ وایي د ابن سینا روغتون مخې ته تر لاهورې دروازې پورې د پلې لارې د جوړولو چارې به ډېر ژر بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د ملي پراختیا شرکت وایي چې د کانونو او پټرولیم وزارت لخوا د بلخاب د ډبرو سکرو د رایستلو مسؤلیت ورسپارل شوی دی او د استخراج لومړني کارونه یې پیل شوي دي. د امر بالمعروف وزارت په هڅو یوه ماشومه له پلورلو وژغورل شوه. د کابل ښاروالۍ د چاپیریالي روغتیا د مسؤلانو له لورې د کابل ښار په بیلابیلو ناحیو کې په حمامونو او لوړ پوړیزو ودانیو کې د مرکز ګرمۍ سیستم لپاره د لوګي د تصفیې فلټر له څرنګوالي څارنه او پلټنه وشوه. د افغانستان بانک غواړي چې د 1444 کال د جمادی ثاني د میاشتې په 23 نیټه د دوشنبې په ورځ د داوطلبۍ له لارې تر 14 میلیونه امریکایي ډالرو پورې د لیلام په ډول وپلوري.